बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په دې نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د جنگ سره تړلي ټکي هم، یعنی په جنگ کې چې څومره وسله پوجین د جنگ چې څومره ارسي هغه ټول به زه تاسو ته په دې وړو کې شانته کلاس کې زده کوم. کلاس سره هیره پورې وګورئ، په چیلنج سره درته دا ټول ارڅ زده کوم. راځئ چې شروع وکړو. ډیچ کنده، کم پوجیان چې ځان له کمه کنده وکاږي هغې ته په انګلیش کې وایي ډیچ. کینن، توپه، توپې ته په انګلیش کې وایي کینن. کینن بال، د توپې ګولۍ، د توپې ګولۍ ته وایي کینن بال. سپیر، نیزه، سپیر نیزه. ایرو، تیر، ایرو تیر. بیټل فیلډ، د جنگ میدان، د جنگ میدان کوم ځای کې چې جنگ کیږي هغې ته وایي بیټل فیلډ. بیانټ، سنګین یعنی ډیر نازک، هغې ته په انګلیش کې وایي بیانټ. بیټل شپ، جنگي جهاز، د جنگ چې کوم جهاز وي هغې ته په انګلیش کې وایي بیټل شپ. بوټ، کشتی، بوټ کشتی. بم، بم. بمبارمنٹ، بمباری یعنی د بمونو چې کم بمباری هغې ته په انګلیش کې وایي بمبارمنٹ. سیول وار، خانه جنګي، خانه جنګۍ ته په انګلیش کې وایي سیول وار. انفینټري، پیاده پوج، کم پوج چې پیاده په خپلو خپو باندې مزل کوي هغې ته وایي انفینټري، پیاده پوج. میګزاین، بارودخانه یعنی په کوم ځای کې چې بارود تیاریږي هغې ته وایي میګزاین. آرډننس، د اصلې کرخانه یعنی کوم ځای کې چې اصله تیاریږي هغې ته په انګلیش کې وایي آرډننس. کیولري، په اسونو سوار فوج یعنی په اسونو چې کم فوجیان سوار هغې ته په انګلیش کې وایي کیولري. ټریټي، صلحنامه، ټریټي صلحنامه. بیټل، جنگ، بیټل جنگ. بولټ، ګولۍ یعنی د میشین ټوپک ګولۍ ته په انګلیش کې وایي بولټ. ګن، ټوپک، ګن ټوپک. ملګرو، دا زموږ نننی یو وړوکی شانته کلاس چې په دې کې موږ تاسو ته د جنگ سره تړلي څومره چې وسله او د جنگ سره نور هم څومره تړلي هر څه هغه تاسو ته موږ په دې کلاس کې زده کړو. امید کوم چې تاسو به دا کلاس خوښ شوی. ملګرو، زموږ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پیوئ، ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو دپاره به تاسو ته د دې چینل نه داسې ویډیوګانې میلاویږي. والسلام.